زه حاجي محمد تایب د افغانستان د شمال خیلو مندوزۍ ولسوالۍ یم. یوه سړي غوندې وي چې حاجي محمد تایب چې څوک نه پېژني بیا به خوله رانه پېژني، ما به خامخا څوک پېژني. نو مقصد دغه دی چې زه چې کوم وخت کې دې وطن ته تلم، زه یو طالب وم، په جومات کې طالب وم. بیا موږ یو ملګری جګ شو چې یاره داسې دوبۍ دو داسې او دوبۍ دو داسې سبقونه دي، اسلامي ملک دی، خوان ملک دی، عرب دی کته. خو ما وویل چې بس یو څه روپۍ سره راغلي، یو 2-3 زره افغانۍ سره راغلي او څه پلور وکړي، څه پیسې چې زمانه سبق څه وځي 3-4 سبق څه. نو بس زه چې کله یو بل ملګری مې و احمدشاه جون مې دو ما دې وبخښي اوس مړ دی، او یو جنتي نوم مې هغه مړ شوی دی، ملګري دواړه مړه شوي دي، هغه ورسره و. چې کله دوبۍ ته ورسېدو په لنجو کې ایران نه موږ په هغه کې راوړو په لینډ کې خورپیکان ته شارجې ته عسکر یو څو عسکر ویلولو چې څه وله هېڅ بس موټر کې سپاره شو، دوبۍ ته راوړو. دوبۍ ته چې راوړو هېڅوک نشته پښتانه، هېڅ ګرځو یو سړی مخکې نه راغلی و، یې راوړ چې دلته خو څوک شته پښتانه شته، یوه دیره وه پاکستاني وه، ټول هغو درسمان خلک وو، د ټولولو دا خلک هغه 10-15 نفره وو. موږ د لینج اول یو تکلیف اول یې وشو، بعد هغې څه ورسره شو، نه ده چې کورونه وکتل، جوماتونه وکتل، هغه سبق خو نه و. موږ دا خو سبق چېرته دي، مدرسې کومه دي، هېڅ شی نه و. بهرحال په هلته کې موږ بیا نو یو کور شروع کړو، هلته کې کلدورې چې 50 روپۍ چلېږي، په دوبۍ په امارات په ټول ځای کې 50 روپۍ چلېږي، 15 روپۍ افغان هغه کلدورې، هغه 50 روپۍ مزدوري وه. ام وکړله یو څو ورځې، یوه میاشت مو وکړه، نو بیا نه خرچې مرچې پرې کړې، بیا همداسې لږ سامان سره وغوښتو، په د معیاري سامان هم کېښود، هغه ته کېنېستو، دا سامان هم کېنې دوبۍ کې خپل کېنېستو بازار کې، هېڅ شی نه و، نه بلډینګ نه و، نه ټولې ټپړې کلونه د خجیرو لاښو کلونه و، دا واک و شپږ اویا تقریبا او شپېته سنه کې. نو بعد کې ډېر ښه خلک وو، دا عربیان دومره ښه خلک وو چې توبه وباسه، موږ نه دومره هېڅ داسې رحم به نه کړو. په هر حال موږ دا غم وکړو، نه چا داسې ورته وایي چې شی کوي یا شی کوي، بس سامان به خرڅول. بیا اخر ته العین ته راغلو، العین ته بیا دې العین ته 2 ورځې مزال و په رمالو کې، دا موټر بټل، نو 2 ورځې یوه شپه یوه ورځ مزال وکړو، العین ته راغلو. العین کې بیا هېڅ څه نه و، یو 2-3 نفره افغانیان وو، هغه د کټ والا و، هغه څه د لرګي دوکانونه سره جوړ کړي وو، داسې هغه سره بس هغې سره موږ ورسره شو. نو وخت هم تېرولو، او دغه هغه ډېر ښه خلک وو، او خجیرې بوغونه وو، داسې کې اوبه بهېدې، داسې کې ډېر وو. اوس به چې نشته، اوبه بهېدې، د عربیان به خجیرو لاښه کلونه وو، داسې کې ټول دا بازار د وطن ټولې خجیرو لاښه. بس نو ډېر په تکلیف و پاتې کې موږ چې 2 پیسې پیدا کړو چې واپس شو پیسې. په اخر خدای پاک بیا داسې و دروازه خلاصه کړه، درېږي دروازه په دا وطن نه خلاصه شوه چې شیخ زاید خدای پاک حاکم کړو، ډېر ښه پیسې مخلوق راغلو، شیخ زاید هغه وکړ چې مزدورۍ خلک راغلل، پاکستان نه خلک راغلل، افغانستان نه خلک په جاته یو او ډېره بدي راغله. نو تو خپله څه کور که؟
مو دغه سامان خرڅولو. څه شي سامان؟ دا معیاري سامان مې خرڅولو. دا بیا مې راخلو خو سوراخ مې خرڅولو. کله مو د مارکیټ کې کېناستم، کله مو شو ته ویچولو. دا کورونه په دا کورو کې یو اکثر دلته کې ګل دومره ورکه و که نه چېرتللو مو ته چې وسړیه چېرې سوی چې ګټر ته مو ته چې سپین دي خورې چېرې دی نو خبره داسې ده چې بس هغه ګذران سره کړله او د خلکو په د خرجیرو لاکسو ته موږ سامان مو ویوړل د خرجیرو لاکسو کورونه مو د عربیون الله کنه اوبه به روکړې ماړی به روکړه وریجې به روکړې غوښې به روکړې مچي به مچ وایي چې داسې هغه به سوتلو چې تباه وباسه ښه به سوتلو خبره نه داسې معلومېږي چې ډېرې ښې خاطرې لري معنا دا چې اوس خلک بدل شوي دي که څه دی؟ نه نه اوس هم ښه دي؟ اوس هم ښه دي اوس هم دی نه مو شپږ څلوېښت کاله کې د شپږ د یوه خلي تکلیف خبره دا ده چې ډېر ښه خلک دي او ډېر ښه خلک دي هغه یعنې چې څه چې خپل ځان کې خراب نه وي هغه نو بیا څه کوي او چې څه سم وي او ډېر ښه خلک دي ډېره مننه